دوستانو سیټ ته چې دا کوم تصویرونه دا جواد ابراهیمي روډ دی د په جون باندې د په کیریئر باندې د په لاسته راوړنو خبرې کوم. دوستانو زمونږ په افغانستان کې په پاکستان کې ډیرونه داسې شته دي، ډیر خیریه موسسې داسې شته دي چې ډیر ښه نومونه لري. لکه جواد ابراهیمي روډ چې دی د یو ځان له سټایل وي، د هر یو موسسې والا د هر یو لکه د مطلب د عطا صاحب ځان له یو انداز وي، دغسې د یوسف جان ځان له یو انداز دی، دغسې د دې نورو هم ځان له یو انداز وي. خو د جواد ابراهیم انداز چې کوم دی دا تاسو وګورئ نو ډېر خوند بدله درکړي. دوستانو په حدیث کې هم راځي چې تاسو کله صدقه کوئ نو تاسو داسې صدقه داسې پټه ورکړئ چې مطلب یو لاس دا د یو لاس باندې ورکوئ نو دا بل لاس نه خبر نشي. راځئ دا ویډیو ګورو، په دې باندې خبرې کوو. بیا جواد ابراهیم صاحب ویډیو ده. مخ د خاطه واړه سترګې دې پټې کا، سترګې دې پټې کا د سوي وینا ودا ده. او دوی نه کې صحیح شولا خدای ماش جوړ ته سرکره خیره خجوړه ورشوونه خیرات جوړنه الحمدلله. پیاز څه دي؟ پیاز فاتحه کوي ولې دومره قیمته یې ساده په دې شرایطو کې ګوره د خلکو څه ورو پېشته نه ده ته یو پلاستیک پیاز په څو ورکوي. رښتیا نه کله چې ما قرض اخیستی قرض دې اخیستی ده؟ د چا نه د قرض اخیستی؟ دوستانو لکه ویډیو تاسو وګورئ دا وګوره د یو سټایل د هر یو مطلب خیریه موسسې یو سټایل وي، خو د جاوید ابراهیمي سټایل یو منفرد دی، ډیر یو زبردست سټایل دی، ډیر یو نیک انسان دی، ډیر یو اخلاقی انسان دی. کله چې یو چا سره مرسته کوي نو ډیر په مسکی انداز سره، ډیر په خوږ انداز سره هغه کس سره ملاویږي. د ډیرې داسې ویډیوګانې دي مطلب چې تاسو وګورئ نو زړه به مو ورته دواوږي. جاوید ابراهیمي هغه انسان دی چې تل د غریبانو کومک کړی دی، لکه څنګه چې عطا صاحب دی، لکه څنګه چې یوسف جان دی. الله پاک دې دله هم زر کاله عمر وکړي. دوستانو ومې غوښتل چې په ده باندې هم یو ویډیو وکړم. ډېر یو نیک انسان دی. د ویډیو کتلو نه جهان مننه. ویډیو سره مخکې دوستانو سره شیر کړئ. زموږ یوټیوب چینل جاوید افغان آل ان ون هم در سره سبسکرایب کړئ. زموږ پیج باندې که نوي هغه هم در سره فالو کړئ. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ سره اوسئ. هر چیرې چې یاستئ ښاد او آباد اوسئ. دوستانو د الله په امان. خدایا تلری ودان داد گل گلستان، خدایا تلری ودان داد گل گلستان، خایستا افغانستان.